څوک چې مور او پلار نظر نه غورځوي څوک چې مور او پلار نظر نه غورځوي دغه خلک ځان د غر نه غورځوي څوک چې مور او پلار نظر نه غورځوي دغه خلک ځان د غر نه غورځوي پلار جنت دی پلار هستی ده پلار شمله د کوم بدبخته به یې سر نه غورځوي پلار جنت دی پلار هستی ده پلار شمله د کوم بدبخته به یې سر نه غورځوي خلک څه کوي په کوم ځای کې روان دي پښتانه یو بل کمر نه غورځوي خلک څه کوي په کوم ځای کې روان دي پښتانه یو بل کمر نه غورځوي دا د چتې ورور چې لږ په خېټه موړ شي بیا زړه درشي د ور نه غورځوي د منزل په لور روانې خو آباد څو کسان دي د وزر نه غورځوي منیر صاحب پورا صدی جنگ وشو د تباہی جنگ وشو یو وایي ما وګټو بل وایي ما وګټو څوک وایي انګریز وګټو څوک وایي مولا وګټو یو لیونی ناست دی ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دي پورا صدی جنگ وشو د تباہی جنگ وشو یو وایي ما وګټو بل وایي ما وګټو څوک وایي انګریز وګټو څوک وایي مولا وګټو یو لیونی ناست دی او دغه خبرې اوري ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دي جنگ څوک ګټلی نشي په جنگ کې ګټه نشته جنگ سراسر تاوان دی که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمان شمارئ دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار یو لیونی ناست دی او ځان سره داسې وایي جنگ څوک ګټلی نشي په جنگ کې ګټه نشته جنگ سراسر تاوان دی که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمان وشمارئ دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار کوي که مو یقین نه راځي چرې دا ګټه وي نو تاسو ګټه وکړه یو نوی جنګ شروع کړئ چې نوره ګټه وکړئ زهر به وخورم زړه به وکم نور څه کوی شم څه به وکم بس ځان به مړ کم ښه به وکم او هندوستانۍ میړه به وکم په پښتنه خاوره 2 ځله کونډه شوم وشو عجیبه مسلماني ده عجیبه مسلمانی د څه ګناه لرم په سره سره ورانې کوم کتاب کې زه کافر ته مسلمان یې د یوې موره چې 2 زامن پیدا شي نو بیا څنګه د یو مرګ بل ته روا شي ای ظالمه تک سر چې ټوپک کېږدي بیا د بل سړي په سر چې ټوپک کېږدي دا سړی چې ستا په پنجو کې راګیر شي دغې وخت کې درنه خپل مرګ جوړ هیر شي دا سړی چې ستا په پنجو کې راګیر شي دغې وخت کې درنه خپل مرګ جوړ هیر شي دغه وخت کې چېرته دغه فکر وکړه د یو څو خبرو زړه کې ذکر وکړه دا ټوپک مې نه په بله سینې ایښی دا ټوپک مې په دې خپله سینې ایښی بیا به پوه شي چې مرګ ګران دی که اسان دی دې ټوپک لاندې څاروی دی که انسان دی دا چې مړ که منو څه به په لاس راشي بد به راشي او که ښه به په لاس راشي دا چې مړ که منو څه به په لاس راشي بد راشي او که ښه به په لاس راشي بیا به هلته فکر درشي د دې څومره ښه ځواني ده عجیبه مسلماني ده عجیبه مسلماني ده عجیبه مسلماني سپرلي هم دلته خزان نه اور اغوستی مسلمان د مسلمان نه اور اغوستی هم په کلي هم په ښار اور لګېدلی په نختر او په چینار اور لګېدلی مازدیګر شته خو ګودر د پیغلو ړنګ دی ملا نشته دی منبر په وینو رنګ دی دې جومات ته چې تا بم راوړو ظالمه د هر چا په کور دی غم راوړو ظالمه بېګناه بچي دې مړه کړه زړه د یخ شو د غنم غوندې دې وړه کړه زړه د یخ شو دا د وینو سیلابونه چې اوس ګوري څوک شي ګوري څوک شي کونډې څوک سرتورې د هر څه به یو اوچته یو د وینې ارزاني ده عجیبه مسلماني څو خبرې درته کوم مراوره چې خفه نه شي زما په دې خبره که ته غواړې چې کفار دې ټول مردار شي یا ایمان راوړي او یا په سمه لار شي دغه کار دی بیا یو کار غواړي ګلابه ډېر نه لږ شان انتظار غواړي ګلابه وخت تېر نه کې سم د لاسه لاس په کار شه ټوپک کې د پردي جنګه کلار شه د قلم په مټ به دا وطن آباد کو چې مات نه شي ښه به یې کلک لکه پولاد کو مسلمان به د کافر خلاف خطر شي زور به یې مات شي د نخچې نه به بهر شي په نړۍ به د اسلام ستوري ځلان شي ورسره به د وطن بیرغ رپان شي دا د جنګ لمن به ټوله شي اباسه دا وطن به سوله سوله شي اباسه بس په دې وطن ورکړې مونږ ډېره قرباني ده